دا د لندن تر ټولو نوی ایرپورټ بورډینګ پاس مو راواخیست سکیورټي راواوښته دا لایو سټریمینګ یې ډېر ښه خوند وکړي ما انشاءالله چې راورسېدو لاره دا د ګرده ختم شوه دا د ښار لیدل کېږي زموږ جهاز پر رنوې برابر دی هوی 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 استنبول ایرپورټ ایرپورټ وګوره هاسپیټل وګوره هوی هوی په کم موټر کې مو بیایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو نوی ولاګ ته ښه رالاست او د اختر مو مبارک شه نن د اختر درېیمه ده دلې او موږ دا اختر میله انشاءالله په استنبول کې لرو د خپل ځان سره به تاسو ته هم میله درکړو د دې بلوګو په ذریعه فلحال زه د وتو په حال کې یم چې ولاړ شم ټرمینل 2 ته او د هغه ځای څخه بیا سیده ولاړ شم انشاءالله استنبول ته دا چې زما سره ملګری څوک دی دا به تاسو زما سره په هیترو ټرمینل 2 کې راسره ووینئ زه به د دې ځای څخه ورشم ملګري به هم د هغه ځای څخه راسي بیا به نه ولاړ شو استنبول ته د استنبول میله به وکړو ډېر ساعت به مو تېر شي انشاءالله 4-5 ورځې هلته د استنبول هغه ښه ښه مسجدونه ښه ښه ځایونه ټول به سره ووینو نو راځئ چې ولاړ شو دا مې سوټکیس دی چې ووځم ناوخته د مخه به دې ته اوبه ورکړم دا چې نو بیا دا به رابنده کړم دغه اخري هوا د 5 ورځو دپاره بنده سوه هوا لمر به لا ورته راځي انشاءالله 4-5 ورځې کې یو وار اوبه غواړي دا اوبه چې ورکړم 4-5 ورځو دپاره بس ده انشاءالله به مې ورکړې سیسټم یې ورته جوړ کړی دی اوبه چې پر ډېر سي دلته لاندې رابهیږي نور انشاءالله ګرده سم دي داسې تازه دي بغیر د دې وچې مایع شوي او ګلګلاب په هغه وچ سو او کوچني نور هم راشنه سوي دي نو زه به ووځم د 5 ورځو دپاره زما ستاسو څخه د خدای په امان اوی هوی هوی موسم چیکیتا موسم ښایسته لمر دی دلې هم ښایسته ورځ ده در دې په ترکیې استنبول کې ډېر ساعت تېر سي نو سیده به ټرمینل 2 ته ولاړ شم د هغه ځایه به بیا بلوګ پر مخ باندې نور شروع کړم تر استنبوله پورې او دلې به د دې ځای څه اوس په موټر کې ځو ټرمینل 2 ته نو ټرمینل 2 به د ښکاره کړو مخ ته به بیا پسې ځو د خلیل ماما بي ام ډبلیو په لاس کې راغلی دی په دې کې به ولاړ شو خلیل ماما خو نو هلته درغلی دی دا در ایرپورټ به مو ورسي بیا هلته درو بیا چې راسو بېرته به پکښې راځو ساعت مو پکښې تېر اوس انتظار و ملګري ته چې راسو نو سیده ایرپورټ ټرمینل 2 د کوین ټرمینل دا د لندن تر ټولو نوی ایرپورټ دی دننه چې ورشو ډېر ښایسته یو ډېر پاک ایرپورټ دی ټرمینل 3 دلې په څنګ کې دی دلې چې انډرګراونډ لاړ شي په پښو کې تللی شي ټرمینل 3 ته هم دا څو منزله دی هر یوه د رایول لاندې دی را روان دي د دې خوا څه ورځي په هغه طرفو کې هم لارې دي دا یو ډېر خوندور ایرپورټ او ډېر پاک دی دا یو دغه ځایو څخه څوک نظاره کولی شي د جهازو دومره نږدې زه به دننه ورشم خپل بورډینګ پاس په شان به راواخلم بیا چې نو ډیوټي فري ته ولاړ شو هغه به یې د ښکاره کړو هغه ډېر خوندور او پاک دی او دننه بیا یو څه انتظار خو نه غواړي په هغه انتظار کې به نور د ایرپورټ شاوخوا ځایونه ښکاره کړو بورډینګ پاس مو راواخیست سکیورټي راواوښته دا نو د هیترو ټرمینل 2 دی چې وخت نشته ناوخته یو او ما چې ول ملګری دی دا وار اسد بھائی را سره دی تیر وار شیخ و دا وار به د اسد بھائی سره وګرځو په استنبول دا ډیوټي فری دا شان ولې ارزانه اسد بھائی ته ټاکس نه صدا سره باندې ولګو د لیک خو نه لګولای سماوه ټاکس اوف دا مې بيخي خوښ دا په سودی په 50 پاوند آی نو چې استاد خوش پرفیوم دلته کم یو دی اسد بھائی د لیلا ښه ډېر ولګو مو دې دلته چې زه اوس دا یو بوتل راواخلم ور واچوم څه کیسه ده بای بیا دا تر خوښتي نوم یې څه دی اسد بای نو دا ډیوټي فری ځای دی چې ډېر غټ دی ډېر پاک دی ډېر نوی دی دا په څه وخت کې جوړ شوی دی اسد بای چې د ټولو 2012 کې ښه پاک دی ښه نوی دی ښه پر ترتیب جوړ دی او د ټولو زوړ ټرمینل یې کم یو دی هغه 3 دی 1 په کوم ریزن بند شو
هغه بیخي زوړ هغه اوس کار ده دپاره ایستلی. بیرته کار په شروع دی زما په خیال یا اوس ختم او در ټولو غټه ټرمینل 5 دی 5 خو نو وایي دننه په ټرین کې به تر یوه ځای تر بل دلته هم په ټرین کې ښه و دا ټرمینل 2B ته چې ځې او خو نو پیژنې دا ایوان زی روان چې دی مخ ته افغانستان دیوال دی الله دې وساتي زما دښمن دی بس هو د ګورو دښمن دی د ګرځه دښمن نو هغه ورځ تا چیش کړی وه نه هغه ورځ حساب نامه کوه زه ته کیسه الله کې اگر صحیح دا دې موږ راورسېدو هلته تیارې میارې سره لیدل کېږي دلته بې جلا سیټ ټوټ کړي د پرس پیتر دلته د سپیانو دونه قدر کوي ترکیش ایرلاین بس نیم ساعت پاته دی نیم ساعت بعد به نو اردو ورخیږي به بیا به نو انشاءالله په استانبول کې سره غواړو اجازه دننه ولاړ شو بیا به دننه ګپه درته وکړو فلحال خو دا بیخي یې په خوله کې ولاړ تر وخت دا 360 کیمرا د بعض ځایو کې شاید زه دا موبایل کیمرا نه کوم استعمال دا ښه د څوک په پوهېږي هم نه دا ښه غټ سکرین دی کوم یو مووي کته دا ایرفون پروت دی دا فاست اینډ فیورس 9 به وګورو چې لږ پر مخ ولاړ شو زما څنګ ته یو څوک نشته اوس موږ ته راښیي چې باید څنګه کښېنو څنګه وکړو اوس نه په دې دماغ را خرابوي وار اها دا صحیح شو دا دماغ هم کړی دی مخ ته کوچنی نه لرو مخ ته اها ښه موبایل باندې څه وکړو او دا خو ما وکړې هلته مخ ته موبایل بند کړو دا خو نه کومه څه به وکړئ ښه Sure. ترکی وای په ترکی سر نه خلاصېږي په سپیکرانو کې راځي باید لاندې کښېږدم بیا بېرته په انګلیش کې د هغه شان راته وایي سر مو خلاص دلته لایو راته ښکاره کوي پر روډ باندې اوس سم دی پرواز چې هغه هم راته ښکاره کوي لار او هر څه بیا د لې راته معلومېږي قرار فلحال روان یم لایو سټریمینګ یې ډېر ښه خوند وکړي ما دلته ورته کته کیمرا هلته نیول سوې وه دا چې دی دا مخامخ خو نو شی نه معلومېږي چې مخامخ یې کړمه ولې زما مخ باندې دا ګرد اسمان دی ورځ ده او چې ډاون یې کړمه بیا لا معلوم سي ګرد مڅک ګرد شان معلومېږي دا چې زما د سکرین په څنګ کې څوک نشته دا به زه چینج کړمه لاره به دلته داسې ګورم دا رقم هم معلومېږي دا چې بیا ووایه لایف درته ښکاره کوي آی ټو ګرد شان درته ښکاره کوي زه فلحال د لاندې منظرې کوم فل مې ساتیر دوه میپ یو دا دی دا بیا لایف میپ راته شروع دی هوی د خوراک وخت مو سو چکن پاستا مال چکن ولاکه چې خوند به څنګه دا نو د ترکیانو شان دي ما دا بیرته په پاستا باندې بدل کی چکن یې خوند نه راکوي دا یو کوک دی دا اوبه دي دا نور د دې شان دي چې ما نه ګټل ډېر زوړ خوند لري خوند یې نه کوي دا په صحیح معنا خوند کې چاکلیټ دی دا خو بې جلا شی دی مستي کې سلاطه اچولی دی ډېر ښه خوند یې راکړي دا د دوو شیانو بغیر د دې او دا زما خپله چای والا سه الو پراټه راخیستې وه دا نو زما شی دی بس ښه خوند یې وکړي د دې دوو شیانو مې داسې فل صفایه ور وکړه ځکه چې ډېر خوندور و دا یو اوبه مې لا پکار دی دا نور شان دی یوز خوراک مو وکړي ښه خوند یې وکړي ټورنمنټ میچ شروع دی د پنځو دوې مې ګټلې دي دوه یې راسه ګټلې ده که مې یوه بله وګټه دا میچ ما وګټئ که نه یې نو دوه بله نور کوو د باندې هم تاریکه سوله دا هم ما وګټې هغه خو نو پلیر یم یو وین مطلب درې میچونه ما وګټه که اوس زه پلی اګین که بیا دلته درې راځي ټورنمنټ ما ورڅه وګټې زه بیا هم داسې کړم 300 دی پر وان نو دا به پر د هغه ځای پرېږدمه مخ ته به ولاړ
مای فلایټ TK 1972 دا نوم دی، دا نمبر دی 11888 میټر لوړ یو، دا سپیډ دی او د لندن سره روان یو استنبول ته چې لږ لاره پاته ده. په 1.5 ساعت کې به حالت ته ورسېږو. دا د استنبول وخت دی، دا د لندن وخت دی. که زه لایو ته ورسم د باندې تاریکه ده، شی به معلوم نه شي، تک تور دی. نو چې حالت ته ورسېږو دا دی، د هغو نه لږ معلومېږي. بیا هم ښه کیمره یې دی. دا د لاندې نظاره اوس راته راښیي. ترکیش ایرلاین ښه دی، ښه فیسلیټیان یې ورکړي دي. لکه دا چې څوک ویني د غېږې نه د هر څه معلومات دي. دا تکیې یې ورکړي دي، دا د دوی خپلې تکیې دي. نو پر چا دا سفر دا د ګرده ختم شوه. دا د استنبول کې یو 1.5 ساعت لا پاته دی چې بس 1.5 ساعت کې نو دی کښته کېږي. لایټونه مایټونه د جاز دا ولګوله، ما راپورته سي سیټ بیلټ یې راباندې وتړئ. بیخي دا دې راورسېده. بس دا د ښار لیدل کېږي، دا نږدې سو د باندې نظاره مو درته ښکاره. Düştüğüm gibi kalkarım. Ateşe موږ جهاز پر رنوې برابر دی، اوس به کښته سي. دا نږدې سو. استنبول ایرپورت هغه نو اسد بای و د دنیا ښایسته ایرپورت دی. یا دا بیا چا وایي؟ هغه خو د ملیشیا ده و د ملیشیا ده، د دنیا ښایسته و. دا د یورپ تر ټولو غټ او ښایسته دی. دا په یورپ کې راځي. نو د نونه چې زه ورسم د ښکاره بیا کوم ته دونه ګوره بقاعده درختې دي. دونه خو باوري یې د لندن کې خو دا رقم ایرپورټ نشته. هو دا ښایسته دی. دا به ښایسته دی او تر غټ هم دی. تر نټو در ترې خو ظاهري خبره ده غټ. او د ننه ته اوس ډیوټي فري و، هغه شانو ته وګوره، دا خوند به درکړي چې ویې ګورې. نو په خیر راورسېدلو، 12 بجې دي. الحمدلله د سفر دوه لاره صحیح رسول. سفر دواره صحیح رسوله، خو په خیر راورسېدلو، شکر دی الحمدلله. اوس دا د نن ځایونه به هم ښکاره کړو، استنبول ته به ولاړ شو. هوی حلال مکډونل هم دا دی وینئ دلته. نو چې راسې بس خاص خوندونه دي، خوندونه. ویلکم ټو استنبول. ځای دا رقم بورډ لګولی او ډېر ښایسته ساعتونه ځای لیدل کېږي. هوی اسد بای زه چې نو اول راتلم هوا د پر دا لاره رالم هوا. نو دا ډېر غټ ایرپورټ و، زما اول وارې وه. وخت مې په دا ځای کې کار وکړي چې د لندن ایرپورټ 4 ساعته باید ما ویټ کړی وای بیا لندن ته تلم. دا 4 ساعته ما په خپل ځای پسې کتلی چې کوم ځای زما دی، زه باید پر ګیټ مې پیدا کوي. نو دغه یو شی مې په یاد دی. نو دا بس هغه پر وخت باندې اخري هم چې داسې ورمخته سومه به روی د هغه ستا ځای دی، دا ستا ګیټ سرګردان وم. نو دا دې اوس بیا ورته رالمه، ښه ایرپورټ مې وه. دا نو چې بیا بېرته راځو بیا به ډیوټي فري ووینو اوه. اوس خو نو نسې لیدلی اوه. اوس به خاص خالي وځو. دا دی دونه اوږد دی، دونه اوږده لاره ده، غټه لاره ده. ناولد انسان ډېر بد پکې شروع کېږي چې ځای پیدا کوي او لاره پیدا کوي. ځای داسې ښایسته ساعت لګولی په کم 1 بجه سوله. ویزا او شان باندې سټمپ راولګوئ، را انټر سولو رالو او دا ګوتمۍ به انشاءالله رانیسم. څونه ښایسته ده، څونه ښه خوند کوي. استنبول خو نو په دغه ګوتمیانو په دا شان هم ډېر مشهوره دی. د نونه به ورته وبګورو. هوی دا ډیوټي فری ده. زه برکښته سم، زه غلط سم، مال پر ویزا باندې سټمپ ولګي، مطلب پر پاسپورټ باندې د انټري سټمپ ولګي چې انټري ډیوټي فری. چې دلته څنګه ډیوټي فری ده؟ په دې مې سر نه خلاص. د اسد باید به پوښتنه وکړو، په دې مې سر نه خلاص. دلته ډیوټي فری سره کم ده
هغسې ده لکه یا دا خو اوس موږ وځو ارایول دی او نو په ارایول کې ډیوټي فري څنګه راله او چې څوک ځي بیا یې ولې په هر ارایول کې شته ولې په لندن هیثرو ټرمینل 3 کې اکشنۍ دا نسته هلته هغه سره وا کشنۍ بالکل صحیح سو بس ٹھیک ہے چې بیګونه ډېر هغه خو نه دلته په لاس ورکړي پر دا ځای راځي زما دا یو دانه و هلته په جاز کې هم راسره و دلې هم راسره و د دې کش د انتظار خلاص مخ ته به ځو ګوره دا دونه غټ دی د څه وخت سره را روان یو صرف وځو د وتو لاره یا ګیټ یې دونه لرې دی چې دا نیم ساعت خو کېږي چې دلې سره په ایرپورټ کې د نونو سره ګرځو راګرځو داس غټ شاپس دي نورمالي چې ته راسې ایرپورټ ته او چې وځې مال در سکیورټي پر دې خوا د څه ګیټ د ستې ووځې د دې ځای دا ساده نقل دی دا ډیوټي فری ده بیا هر ځای کې چې ارایول په سایډ کې کوچنی ډیوټي فری لکه څنګه چې اسد وویله د دې ځای دا یو ځای و بل ځای دی هغه هم غټې دا ګرده داسې شاپس دي اګزیټ هغه دی هلته دی چیش لیکلی دی چیکس دی که چیش دی CIKIS چیکس اګزیټ نونه ډېرې د ایرپورټ د یوه سره تر بله سره د هر ایرلاین دا لکه زموږ دا چې ټرکیش ایروی و هغه په هغه سر کې و دا د هغه د بر ایرلاین دا دی جاز چې راشي د هغه خپل ځای معلوم یې د هغه بیګونه پر داري وه دا جلا سره راسرخي راګرځي نو موږ ښه وسا خلاصو بعض وخت ډېر وخت انتظار وکړي چې ورته ولاړې خالي دا بیګو ته او دا فلحال ولاړ دی دا چې بیا د هر ایرلاین دا و د هر جاز دا و څه وخت راسي بیا نو دلته خلک په انتظار ورته ولاړ دي د هغه شی سره راسرخي اوس نو اصلي ښایسته ځای وګورئ هوی دا وګورئ څنګه ښایسته درخت یې درولې ده دلته نو بس اوس دا د وتو ځای دی دا د وتو ګیټ دی اګزیټ هغه دی سیکس نو بجا ده د باندې نه خبر چې شی مې به د خورول دی که نه دلته برګر کینګ دی دا هغه رقم د KFC او د مکډونل بعد نو په دریم نمبر کې دی امریکایي کمپنۍ ده دلې به شی مې وخوره صد به بیا به مخ ته ورسو او نو هلته کېدای شي بیا موږ 12 بجه د هغه باندې بیا شی به نه نه دا دلې برګر مرګر سامه انشاءالله داسې صفا ټوایلټانې دي زه به ولې لاس ماس پرېولم بیا به ورسو یو شی مې به وکړو د ټوایلټ یې لا دونه غټ یو شی زما خو چې دا ایز ا مسلم کنټري دا هغه ورکړی اوس یو غلط بټن ونومه خصوصا ته ګوره د استنجا لپاره یادي زما بوټې رالونه سیسټم یې زما ډېر خوښ دی په لندن کې نه فلش ویډیو او په دې شي کار نه کوي دا ولته لپاره اوس په لاس کې ولاړو هوی دلته وای فای دی وای فای داسې خپل پاسپورت سکین کا یا کارت سکین کا هغه خوا کوډ د تراوز هغه و بس د ستاره کنیکټ نیم ساعت لپاره دا پاسپورت مې دلته سکین کې 1 اور فری پرنٹ نه دا چې دوسرون ما وای فای تیار ټوریزم انفارمیشن دغه ځایونه دي دا مسجد خو به ان شاء الله اعظم هغه مشهور فل دي دا ځایونه دي نو دلې تقریبا برګر مو خوري دا غونه مو ځان وساکي دغه چوینه ټریول ایجنسی دا ګرځا ټکسیانی مکسیانی چاخله دې سر راس خبر وکړه صد اوس و ترغلي دي نو ټکسي براته راسي دغه بعد بزو هوټل ته ان شاء الله د سبا نو خپل ورځ شروع کی استنبول فوټو ګوره هاسپټل وګوره دلته لیکلي دی هاسپټل دا خو هاسپټل نه کې دا شاید دا د هاسپټل یو دغه چې دلته څوک راس معلومات وکړي ټکسي مکسي راولي استنبول د خو ډېر خلک د هیر ترانسپلانټ او د غاښو د کار دپاره راځي شاید دا یو مشهور هاسپټل وي دلته دغه دا خپل مریضان چې راځي ما در دا ځای ځان ورسوي نو دوی به بیا رسوي هوی ته باندې ځای راووتلو بیخي خوندوره هوا ده شنګیا وګوره دا پارکینګ دی غټ پارکینګ دی زه به دغه پسې ګورم چې هلته هغه لیکلي ویلکم استنبول هغه ما په خیال دلته نه دی هوی په کم موټر کې مو بیایي ناز نواز ګوره هوی د باندې خو راووتو فلحال تاریکه ده مابین ښار ته چې ورسو بیا به نو رش کشي د ترکیش ایرلاین Düştüğüm gibi kalkarım.
ګلۍ ته خو یې راکښته کړلو. هوټل مو دلې دی او د خاص د استنبول په مابینځ کې دا ګلیانې دي چې زه اوس پکښې روان یم. لږ د پښو لاره د هوټل ته به ورشو او دغه چې و لرې و ایرپورټ لرې و د ښار څخه، نو یو ساعت په دا موټر کې را روان و چې دلته رالو. فلحال هوا سمه ده او اوس خو ماښام دی، سهار راووځو بیا به نه خوند وکړي. او غټ بلو ماسک دلې نږدې دی. کوین دا د هوټل نوم دی. په دا هوټل کې وایي ډېر زبردست هوټل دی. دا دې راوګرځېده پر پښو داسې، موټر هم داسې راوړو، بیګونه را سره وه، لاره شته. موږ ویل دا به تنګ وي، هلته لندن کې خو نه پرېږدي. زموږ تر دا ځایه راورسولو، عادي ولاړې. بېله د ښکاره کړو دغه یې روم دی. اسد په بل روم کې ولاړې، اسد بی دلې خو نو ګرمي ده. اې سی میسي دا دی دلې شته، بس فریج هم دلې پروت دی. دا چای مای دا سیسټم خو نو دی درته راوړي او فریج پر موږ دی ډکېدلی و، خالي کېدلی، لایټ مایټ یې ورکړی دی. بس د هغو نه ګزاره روم دی. دلته دا ایل ای ډي هم پرته ده او ټوایلټ مې هم درته ښکاره کړو. دغه یې ټوایلټ شو، سم برابر ټوایلټ دی. شاور ماور وکړه، شاور یې لږ خوندور ډبل شاور دی. او زه خو نو خیرن پیرن سوی یم، ډبل موبل جوړه موړو غوړي موړې سره وهلی یم. اشهد الله اله الا الله. دا د مسلمان ملک پیدا وي. اذانونه خو نو اوري نه، یو نه دوه نه درې، شاوخوا ګرده شروع دي. اشهد ان لا اله الا الله. دا مسجد یو دلته دی، یو دلې پر دغه روډ په هغه سر کې هم و. اشهد ان محمد رسول الله. توره شپه ده، سهار وختي دی، توره شپه نو نه ده، د اذانونه شروع دي. یو څوک نسته پر دا روډو باندې، خالي خالي دی. اشهد ان محمد رسول الله. نو دا د نن ورځې ولوګ دا دی را باندې سهار شو. ولوګ ډېر اوږد شو، دا به پر دغه ځای ختم کړم، نو تر بل ولوګه پورې ښه وخت ولري. حیا الله. حی علی الصلاة. نو تر بله ولوګه پر ښه وخت ولري. امید کوم چې دا به ښه خوند درکړي. د سبا څه یا نور ولوګونه به نو استنبول ښکاره کړو، هر ځای چې ځو هغه به د ښکاره کړو، او نورې حصې به بیا په نورو ولوګو کې ګورو. نو د الله په امان، بل ولوګ کې به بیا سره غواړو. بای. را بسو ستاسو کومنټو کې ما خو وعده کړې ده چې په هر ولوګ کې په اخر کې به ستاسو د تیر ولوګ کومنټو ته زه جواب وایم. نو داسې اول کومنټ دی د بزنس مین ده، وایي اټ واز ګود بیفور. دا ما پوښتنه کړې وه چې دا رقم ولوګونه چې زه جوړوم سم روان یم که یا د ورور مې ویلي وه، وایي اول سم وه، اوس ته ډېر خپل مخ پکښې ښکاره کوې. زه دا نه وایم چې ته بدرنګه یې یا ښه نه ایسې، ته ماشاءالله ښایسته یې، سم ایسې، خو بد ولوګ جوړې یا کوم ځای چې ښکاره کوې هغه ښکاره کوې، نه خپل مخ ته. د دا مشوره زما خوښه شوه.
دا ولوګ کې ما د پر کومنټ باندې عمل کړو. ما خپل ځان یو وار ښکار کړی دی چې اول مې سلام ویل او داسې چې کومنټ ته جواب وایم او نو ظاهره خبره ده چې زه په خپل مخ ښکاره کوم. نو انشاءالله ولوګونه به اغوست جوړوم او ستا کومنټ زما خوښ سو. مننه د مشورې څخه او داسې به زه عمل پر کوم. هغه کې زه خپل هم سم احساس نه کوم چې هر وار خپل مخ ښکاره کوم. نو ډېر مننه د مشورې څخه. عزیز خان وایي ته د کوم ځایګي څخه یې؟ ما په کوټه کې ډېر ژوند کړی دی نو فلحال د کوټې څخه یم. ضیا خان زما ویډیو ته ډېر په انتظار یې. مننه ضیا خان. دا ولاګ هم ستا دپاره دی. ویې ګوره خوند به درکړي. 7 بجې تېر